منظور احمد پښتين چې د اعلی وزیر مور ته ورغی نو هغې ورته څه وویل. دې ویډیو کې به یې تاسو ته روښانه کړو چې د اعلی وزیر او منظور پښتين ترمنځ کومې خبرې وشوې. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره یې شریک کړئ او د داسې تازه او جالب معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. کله چې اعلی وزیر له پنجابي سامراټ سره بندي و، منظور پښتون یې د مور لیدلو ته کور ته ورغلی و. منظور د اعلی وزیر له مور نه پوښتنه وکړه، ولې مو د کلا دروازه باستلې او پرده مو ورته ځړولې؟ د اعلی وزیر مور ورته وایي، کله چې هم دروازه راټکېدلې جنازه یې رانه باستلې. تر اوسه 14 جنازې په همدې دروازه راننوتې. زه هم د دروازې له دې ټک ټوکه ستړې شوم. دروازه مې وباستله، اوس که څوک جنازه راوړي دروازه دې نه راټکوي، ډایرکټ دې د جنازې کټ راننه باسي. اوس د اعلی وزیر مور ته 18مه جنازه کور ته ورغله.